محترمو او قدرمنو کتونکو او مینوالو د محب مومند لخوا سلامونه او احترامات قبول کړئ. قدرمنو، نن زه د پښتو ژبې د پښتون قام یو مشهور شخصیت او مشهور کامیډین او د مزاح د میدان یو بېتاجه بادشاه میراوس خان سره ناست یم د هغوی په هوټل کې. په نن مرکه کې به د میراوس سره موږ څه ټوکې ټقالې هم کوو، د هغوی د ژوند په اړه به تاسو خبروو او د هغوی د مشکلاتو نه به هم تاسو خبروو. د هغوی یو شعر دی چې پاکستان کې پنکار لویه سرمایه ده، پاکستان کې پنکار لویه سرمایه ده، خو پښتون پنکار پردي کور کې اوسېږي. قدرمنو، یو وخت و چې د میراوس د خولې نه به چې څه هم الفاظ وتل نو ټول ولس دپاره هغه د خندا باعث جوړېده. د هغوی د مزاح د هغوی د لطیفو نه به د ملک دننه او د ملک بهر په مختلفو هیوادونو کې میشت پښتانه محبوس کېدل او د هغوی د مزاح نه به یې خوند پورته کوو. نن میراوس د ژوند د مختلفو کړکېچونو نه راتېر شوی د سختو او د بېوزلۍ ژوند سره مخ دی. دا سیمه د مومندو د یکغونډ سیمه ده او د پېښور او د باجوړ په شاهراه د یکغونډ په مقام باندې هغوی په یو هوټل کې کار کوي. راځو د هغوی سره ستاسو ملاقات کوو، د هغوی د ژوند او د هغوی د فن نه ځان خبروو. مشه په پروګرام کې درته هرکلی وایم، ستړي مشي درته وایم. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ او هر کله راشئ، په خیر راغلی. ستاسو ډېره مننه چې تاسو زمونږ د غریب خانې ته تشریف راوړو او څومره زموږ دا پروګرام چې د لر او بر پښتانه ګوري، که هغه پاکستان کې دننه وي که د پاکستان نه بهر وي، زه هغوی ټولو ته په دولاسي سلام پیش کوم. مشره، همدغه تپوس تاسو نه کوم چې د فن شروع د کله نه وشوه؟ د فن نه د ډېر وړوکوالي نه زما شوق و. زه د یو زمیندار کورنۍ سره تعلق لرم، لکه زمونږ نیکونه د دې شب قدر د لذاک وو، موږ په قوم دغه یو. او بیا د هغې نه موږ هغوی بیا شپ شوي دي تنګي ته، موږ هلته پیدا شوي وو. زموږ پیدایش چې دی دا د تنګي دی او زما زیات شوق چې دی د دې ګپ شپ د دې ټوکو ټقالو سره. خو دا هم ګورئ چې شاعر سړی یوازې میراوس نه، هر شاعر دا قدرتي عالم وي، هغې له خدای پاک په خپله داسې علم ورکړي چې خلک حیرانوي. نو دا د هر شاعر دپاره دا یو فخر دی. لکه دا خبره چې د یو دغه نه درته ګلونه جوړوي، رجۍ یې نه ګلونه راته جوړوي. دغسې زمونږ هم سکول وخت و او هغې کې چې دی ما ته د ځناورو د اوازونه ایجاد کړي وو. بیا د هغې نه بعد ورو دا خبره خورېده. بیا به په میاشت کې ما ته یو ځل هغوی د سکولونه را جمع کول او ما به ورته یو ګنټه پروګرام کو. بس خبره بیا میډیا ته لاړله، ریډیو ته لاړله. اول زه ریډیو له تلې ما باتور پروګرام یو زومه یو شعر زمین ماهر و، د دې ملکنډ اوسېدونکو د سکول استاد و، هغه خو اوس وفات شوي دی، نشته. بیا له هغې نه بعد زه ټلویزیون ته وغوښتی شوم. نو هغه ټلویزیون کې چې دی ما چې کومه کارکردګي شروع کړه، لاول خو ما نه تپوس پروډوسر صاحب وکړو فرمان الله جان چې ته به کیسه، ما یې زه به لاول قدم د منشیاتو خلاف دا قدم به زږدم. او په هغې چې ما شروع واچوله نو 2.5 کاله ما هغه پروګرام وچلو. زما د لاسه الله پاک په لکو خلک د نشو نه اړولی دي. لکه اوس هم هغه دی کې بینرې لګېدلي، نشه یو نالت دی او حرامه هم ده. په دې کې په ما باندې ډزم شوي دي، په میدانونو کې خلکو پې والم یم، خو ما هغه خپل دغه ځان ته کلیر ساتلی دی. زه د څه خبرې نه یېرېدلی نه یم او هغه خپل کامیابي ما په هغې کې حاصله کړې ده. اوس هم دې وخت کې
زه دا یو فلکس چې دی دا په 1500 روپۍ جوړېږي دا زه له 70,000 روپۍ چې ما له خدای پاک راکړي زه لاړ شم او دا پې چاپ کوم نو په یونیورسټو کې کالجونو کې یا داسې که نه داسې سرکاري ځایونه وي په هغې کې زه دا ولګوم په دې باندې په منشیاتو ورته خبرې کوم لطیفې هم ورته پې کوم شعري هم ورته پې کوم هغې نه بعد ورو ورو تېرېده سکولونه یې راته حواله کړه سکولونو پروګرام سیسټم عامه ستاسو په دې مومند ایجنسۍ کې دا مخکې ایجنسي وه په دې کې ریکارډ کړی دی چې هر چا له پکار دی چې لیږي سکول ته بچې 2 دونې 4 او 3 دونې چې او ډېر ماشومان وینم اکثر مسترخانو کې وي یا ناسو دردي سره او یا په کارخانو کې وي نو څوک وینځي په هوټلو کې پیالې او پتیلچې 2 دونې 4 او 3 دونې چې او چا سره بوجۍ کې پلاستیک او کاغذونه وي څوک د کباړ چغې وي د ډېرو مرضونه وي نو څوک ګردشګرو کې شلتالانه ولوچې نو 2 دونې 4 او 3 دونې چې نو اوکې په وړو باندې تعلیم چې افسران شي څوک به ډاکټران شي سرکاري به نوکران شي نو نه کې خپل ماشوم په دې اړۍ رچې 2 دونې 4 او 3 دونې چې د ریډیو او د ټي وي نه پسته یو سلسله یو وخت تاسو داسې و چې د کیسټو دور و جی بالکل دغه حواله باندې تاسو څه نظر لرئ چې هغه ولې ختم شو د سوشل میډیا د راتګ سره هغه سلسله ختمه شوه د څومره پورې کیسټو کې تاسو خپل هنر خلکو ته ورکړی لکه زه چې تاسو ته دا ووایم په دنیا کې چې څومره مزاحیان دي څومره ټوکماران دي نو دا 15-16 نه بیا زیاته والیه مني دا ما چې دا خلک نن په دې سکرین باندې ګوري او تاسو سره زه یو ځای ناست یم زما پکې 892 دا زما والیمه دي او د دې نه علاوه ما خپل کتابونه هم چاپ کړي د ټوکو ټقالو حقیقت په ټوکو ټوکو کې رښتیا په ټوکو ټوکو کې میراوس په ټوکو ټوکو کې اوس زه دا کوشش کوم چې دا ارث مواد ټول را یو ځای کړم او یو لوی دیوان جوړ کړم ځکه ما سره ډېر لیکل پراته دي اوس هم دا هم نه چې یوازې مزاح دی داسې ښایسته ښایسته نعتخواني هم ما لیکلې ده چې هغې ته مې علما حیران کړي دي چې دا ته په کم طرف چې تاسو کوره چې هغه اړخ ته ځئ نو دا خو د شاعر کمال هم دی چې یو سړی شاعر شي هغه هر څه لیکلی شي هغه لوب هم لیکلی شي هغه سندره هم لیکلی شي هغه نعتونه هم لیکلی شي چې څه باندې ورشي د هغه دماغ بیا هر اړخ ته تک کوي او الحمدلله په دې الله نه ډېر زیات خوشحاله یم لاک شکرونه چې په ټلویزیوني که په کیسټو وي یا په نور څه دغه باندې دا تقریبا 15 کاله ما د دې پښتو ژبې د دې پښتنو خدمت د پښتنو د جامې د پښتون د کلتور خدمت وکړو حالانکه هغه شو بز غلط طرف ته لاړل بس ماته ځان را لرې کړ دغه تاسو چې د کتابونو ذکر وکړو چې تاسو کوم کتابونه چاپ کړي دا د چا په مرسته چاپ شوي یا تاسو نه جی دا یو چې دی موږ خپله چاپ کړی او نور داسې مرګرو دغه کړي نن سبا په یو کتاب باندې 500 صفحې باندې 180 روپۍ په یو کتاب خرچه ده اوس ما سره پراته دي هغه کتابونه را سره نشته ختم شوي دي او زما پې وس نه راځي او نه مې دا وسه کېږي ما حکومت تم دغه کړی ما نشترحال تم ورکړی چې دا ماله چاپ کې تاسو وایي که نه کلچر دا دغه ډپارټمنټ والا دا نشترحال دوی چاپ کوي که نه زما کتاب هلته ورشه هلته ورسه پروت وی تاسو ته کوم چاپ کړی دی اوس دا که موږ دا تپوس وکړو چې ستاسو زیاتره فوکس په شاعرۍ باندې و یا په لطیفو دا تاسو چې کومې لطیفې ویلي دي دا د چا لیکلې شوې وي یا تاسو راغونډې کړې وي یا تاسو خپله لیکلي دا په خپله باندې ملاویږي که نه لکه دلته یو بوډا راغی ما ته ویې زویه ما وایي مخکې ښه وي اوس ډېر خراب شوی ما کاکا دا زما شوګر دی نه په غوږونو کوڼو وایي ښه ډېر شوکر دی ډېر شوکر دی نو داسې یو خبره لکه دی چې مخکې ورځو کې یو ډاکټر صاحب ناست و هم مومند و سپیشلیست ډاکټر و ډبګر ګارډن کې ډوډۍ یې خوړله د هوټل کې نو هغه روټۍ خوړه بیا ما ته ته دی خو راشه ما یې ولې وایي زه په ډبګر ګارډن کې سپیشلیست ډاکټر یم او په دې میاره کې مې دوستانو هغې له واده لتلی وم وایي هغه واده کې چې دی چا تماشه راوستې وایي دوکړو والا دوکړی هم غږوي او ما ته ګوري دوکړی غږوي او ما ته ګوري وایي اخره کې چې دی دغه یې راپاڅېد او ما سره یې لاس میلو کړ چې ډاکټر صاحب زه ته ونه پېژندم وایي ما وایي یاره ما له خو د ورځې ډېر کسان راځي ما ونه پېژندې وایي هغه راته وایي دا ستا هغه پیسونو دې دوکړو ته کېنولې ما
بیا بله یو خبره وکړه چې یو سړي سپی ساتلی سپی ساتلی هغه چې به څه وچیچل نو هغه به مړه کېده که غوا میخه ګډه بیزه هغه به مړه کېده وایي یو ورځ همدغې سړي ښځه وچیچله هغه مړه شوه سار خلک وایي دعا له ورله دعاګانې یې کولې یو سړی ورغې دعا یې وکړه بیا هغه ښځې خاوند ته داسې پټ ووایي دا سپی به ماله یو شپې له رانه کړي وایي هغه ورته وایي چې یاره یوازې ته نه وایي دا کوم چې دا دعا ته ناست دي دا لس پنځلس کسان وایي دا ټول هغه سپي پسې راغلي دي نو داسې پکې ډېرې ډېرې مسلې راغلي د بیمارۍ مسلې راغلي زما د شوګر مسله د ډېر وخت نه شروع د تقریبا 14 کاله وشو په دې کې ما حکومت ته درخواست وکړم زما نه دا پنجې کټ کېدې دا پنجې ما نه کټ کېدې ما حکومت ته درخواست وکړ دا موجوده وزیر اعلی صاحب چې کوم دی محمود خان دا هغه وخت کې زموږ د کټچن منسټر و ده ته مې درخواست ولیکه ده پې باقاعده دستخط وکړ منظور یې کړ او ورسره یې دا مو لیکل چې ده ته صدارتي ایوارډ هم ورکړې ما یوړه نشترحال کې بیا د دې دغه هلته مې یوړه هغه دغه ځای چې کوم موجوده هغه ټایم باندې کوم افسر و هغه له مې مخې ته کېښود هغه داسې راغونډ کړه داسې لاسو کې نچوړي کړ دغه کې یې واچو ردي ټوکری کې یې واچو بیا ما ووې چې هلکه ما سره داسې بیا په میډیا باندې ما دا خبره وکړه چې ما سره داسې کار وشو نو جاوید افریدي د پېښور زلمي کرکټ ټیم الله دې ورسره ډېر ښه وکړي هغه ما ته 1 लाख روپۍ راولېږلې او یو 10,000 چې دی د دې 400 یو خان و هغه راکړې زه لاړم ما په اسلام آباد کې د دې هغه علاج وکړه خپې مې خدای پاک د کټ کېدو نه بچ کړې بله خلک دا وایي چې مې راوستې هوټل دی او دا هوټل دی که هغه بنخ کې مومند کې هوټل هم پردی و پوه شوې بیا هغه روغې وشوې زه لاړم دوبۍ ته هلته زما په نامه یو سړي هوټل جوړ کړه ما له یې تنخواه راکوله خو نوم زما هغه یو متل دی اورې او یو سړي سندرې ویلې ډېر زیات خوږ اواز یې نو ټول خلک ته نه لاړل خوږ اواز نه رشه اواز یې ډېر بیکاره و خلک ته نه لاړل یو کس نه پاسېده هغه ته یې ویې تنده که نه وایي نه هغه ورته یې نه زه د خپلې درې ته ناست یم زه هوټل یې که تاسو دې هوټل ته م راغلي لا اله الا الله محمد رسول الله که د هوټل زما وي یا د چکدرې هوټل زما یا د مومند هوټل زما نه دا زما دی نه هغه زما له دیاړي راکوي که څه وګټي څه راکړي راله که څه ونه ګټي نه راکوي راله دې وخت کې زه په سترګو معذوره شوی ما زما نظر نه لګي دې کې ما سره د کلي کسانو داسې منډه تنډه وکړه لکه زه به ورته دا ووایم چې د عارف پراچه رور اقبال پراچه هغه ماله 30,000 روپۍ یوې ستنې له راکړلې حالانکه په دې باندې سل کم 40,000 روپۍ د یوې ستنې خرچه وه او دا میاشت پس دا ما سره هغه د امداد وکړ ستنې راله ووالې نصرالي شیرالي نومونه به تاسو اورېدلي نن سبا پې خدای ډېر زیات رحم کړی دی یوه ستن راله هغوی ولګوله یوه ستن زما یو ملګری دی په دوبۍ کې عنایت الله شیرپو هغه راته چې د پیسې 21,000 راولېږلې یوه ستن مې په هغه ولګوله هغه ستنې زما پوره شوي دي د یوې سترګې د یوې لا پاتې دي او خلک به دا وایي چې ګنې دا به دې ځای کې مخکې ورځو کې یو 3 کسان ناست وو څنګه چې را تاسو ناست یو راته غلې غوندې رانږدې شو تاسو سره خو به یو 3 کروړه وي که نه ما ورته چې ما سره 3 کروړه وي ما به تا ته میز پاکم خو چې ته اسلام آباد یا مرې یا ایټ آباد کالام کې به پروت هم که نه زه څه لیونی خو نه یم خلکو خو دا خیال دی چې ګنې دا به چېرته کروړپتي لکپتي سړی وي ما خو تا ته خپله خبره کلیر کړه وروڼو ته ټولو کتونکو ته ما دا خبره واضحه کړه چې زما په نوم صرف هوټل دی زه خپل نوم ته ناست دی که څه وګټي راکړي راله که څه ونه ګټل زما هم په مخه ښه او د هغه هم په مخه ښه اورې زوی مې هم ورسره دیاړي کوي او زه هم ورسره دیاړي کوم د دې بېوزلۍ نه پسته چې تاسو په داسې حالت کې مالي حالت تاسو خراب دی موجوده وخت کې د حکومت نه تاسو څه غوښتنې لرلي د هغه طرفه سره رسپانس راغلی په اوس وخت کې مخکې د پرویز خټک صاحب چې کله وزیر اعلی هغې په وخت کې مونږ ته یو 2.5 لکه روپۍ مونږ ته میلاو شوي دي یوازې ما ته نه دي میلاو شوي
هغه د ټولو شاعرانو ته لیکوالو ته سندرغاړو ته فنکارانو ته یې ورکړي دي یوازې ما ته نه دي راکړی چې ګینې مینه اوسه ته دا ځان لولو غږ مه کوه نه چې خدای ته حق صفا خبره به کوم هر چا له ورکړي دي مال هم راکړي دي اوس دا موجوده بیا یو فنډ راوتی دی دې کې لا ما ته څه اطلاع نه ده راغلې درخواستونه هم ورکړي دي شناختي کارت فوټوسټیټ هم ورلېږلي دي هر څه هم ورته کړي دي لا زوره په لاس عمل درآمد نه دی شوی فنکارانو دپاره چې تیر وخت کې د پی ټي آی په حکومت کې بلکې د نیشنل په حکومت کې دا شروع شوې وه د پی ټي آی حکومت هم هغه سلسله جاري وساتله خو د بده مرغه هغه بیا بنده شوله چې هر فنکار ته هر هنرمند ته به هغوی 10,000 روپۍ ماهانه ورکولې یاره 10,000 نه نه خبر شوی نه راله چا 10,000 راکړي او نه 100,000 راکړي یو هیدروتي الله دې چې دې ټول عمر ژوندی لري د پاټۍ په سطح درته نه یم خو زما په روغه کې هغه 3 لکه روپۍ امداد کړی دی دې نه منکر نه یم او هغه 3 لکو کې چې ما ته را رسېدل نو 2.5 لکه ما ته را رسېدل هغه 50 پکې بابوګانو والي دي څومره خرچه ستاسو په علاج راځي یاره کم از کم چې لږه مې نو دغه 2.5 لکه روپۍ خو پرې راځي نو چې دا 2.5 لکه ما ته زه به صحیح ځای ته لاړ شم صحیح علاج به د ځان وکړم او که دې خلکو یا حکومت ما سره داسې قسم مرسته ونه کړه نو چې څنګه ما د دې خلکو د پښتو ژبې د پښتو کلتور کم په ایماندارۍ سره ما خدمت کړی دی یوازې پاکستان کې نه په بهر ملکونو کې ما د خپل پاکستان ډېر ښکلې په طریقې سره د دې ښایست وړاندې کړی دی خلکو ته حالانکه موږ له خدای داسې ښایسته ملک راکړی دی چې زمونږ د عمل نه دی کې غنم جوار اوربشې ګني هر یو شی میوې اوبه پکې خشته دی داسې ملکونه شته دی قسم په خدای شپه ورځ پکې باران ورېږي اوبه پکې نه میلاویږي او موږ له خدای پاک داسې ښایسته ملک راکړی چې نور موږ د دې ملک د پاکستان نورو 5 ملکو سره هم امداد کولی شي خو چې کوي او دلته شیزونه نشته تاسو لاړ شئ بار ملک وګورئ په هوټلو کې ګرځئ وردن نه شئ هغه هوټلو ته هغې به یې لیکلي آټا میډ ان پاکستان دا څوک وړي زمونږ هغه ګوړه څه شوه زمونږ هغه چیني څه شو اچته غیب شو بیا خو دا خلق لدي بس هر سړی پرې نښتې دی بس غیبه یې دلته خلک یو سړی دی که نه اوس اوړو ته وګوره څه کم 1400 ته رسېدلي دي دا 100 کیلو ګوتۍ یو سړی دی هغه 500 دیاړي واغېسته دی پې اوړه والي ګوړه والي چای والي چیني والي غوړو له پې جامه سپلی پیزارو کې دی بس څه کوي سترګې لږې وخړې دی نو انشاءالله زه به بیا د دې پښتو او د دې پښتو ژبې او د دې پښتون د جامې ډېر زیات قدر وکړم کړی مې هم دی ما اوسه پورې انشاءالله داسې خبره به زما د خولې نه نه وتلې چې یاره یا پښتون داسې دی او یا داسې دی نه چې د کله نه ما شروعات په میډیا شروع کړی دی نو ما د پښتنو د پښتو د ژبې د پښتون د ثقافت د پښتون د کلچر ډېر زیات خیال ساتلی او په ډېره مینه باندې مې کړی دی لکه دغه منشیاتو دا تاسو دا وګورئ دا ما چې لیکلي نشه یو نالت دی او حرامه هم ده نو د دې باندې ما دومره څه لیکل کړي دي لکه د دې برته یو شعر ووایم لاول به ته دا یو 2 لطیفې پکې شعر یو نشی بل نشی ته وی هغه موته چې د جمعې مونځ کوو هغه د څه ورځ وه واده که د جمعې ورځ وه که نه بل ورته وی یاره که خدای مې ایمان نه خطا کوي ما ته اتوار ښکارېده دغسې چې دی دغه دی د یو مقبره کې یو پوډري په زوره جړل لوی لوی چغې والې اخره کې چې دی دغه د پاسه په یو سړی راغی ورته دا د چا خبر دی چې ته ورته ژاړې وایي نه که دا مې د پلار قبر دی هغه ورته دا خو ډېر ورکوټې قبر دی وایي نه دی ډېر ماشوم مړو میراوس تاسو واورېدو دا هغه سړی و چې د پښتون ولس او خصوصا په نړۍ کې چې چېرته هم پښتون ولس دی د هغوی په غمزده چهرو باندې د هغوی خبرو به خندا او مسکا راوړله خو نن هغه پخپله د یو بېوزلۍ ژوند سره مخ دی هغه خلک چې په بهر ملکونو کې دي شتمن دي وس لرونکي دي هغه ادارې چې د فنکارانو په نوم باندې کروڑونه روپۍ په پاکستان کې په بډو وهي رشوتونه وهي هغوی ته خاص دی چې دوی سره دې فنکار سره مرستې وکړي تر بل پروګرامه زه عموما ستاسو نه اجازت غواړم